أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام آیت نمبر 146. دې آیاتونو مناسبت لمخ کی سره په مخ کی آیاتونو کې الله تعالی د محرمات بیان وکړو. الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل قل تو دې ته ووایه لا اجد فيما اوحي الی محرما. تو دې ته ووایه زه نه مومم په هغه څه کې چې ماته وحی شوی یعنی قرآن، زه په هغې کې حرام نه مومم په یو خوړونکي چې هغه یې خوري مګر دا چې هغه میته وي یا روانه وینه وي یا د خنزیر د خوګ د سرکوزي غوښه وي او یا فسق ناروا شی وي هغسې د غیر الله نوم پې پورته شوی. دغه محرمات زه وینم په کتاب الله کې. نور محرمات نشته کوم چې مشرکان له ځانه جوړوي. نو مخکې مطلق محرمات بیان شوي ول. هغه محرمات چې هغه تر ابده پورې حرام دي. په دې آیاتونو کې الله تعالی د هغه محرماتو بیان کوي کوم چې په بني اسرائیلو باندې د دوی د ګناه له وجې حرام سوي، خاص محرمات. نو دې مناسبت دا شو په مخکې آیت کې مطلق محرمات بیان شول، هغه چې الله حرام کړي دي علی الاطلاق، علی التأبید، علی الدوام، هغه تر قیامت حرام دي. او دا نن آیت کې الله هغه محرمات بیانوي چې هغه صرف په بني اسرائیلو حرام شوي ول او په هغو باندې د دوی د ګناهونو له وجې بعضې څیزونه حرام شوي ول. هغه په نورو امتونو بیا نه دي حرام سوي. نو مخکې د مطلق حرام بیان کیږي، دلته د خاص حرام بیان کیږي. او په دې را روان آیت کې په بني اسرائیلو باندې رد شوی. بني اسرائیلو به ویل یهودیانو نبی علیه الصلاة والسلام ته چې مونږ باندې الله کوم شی نه و حرام کړی، هغه موږ ولو په ځان باندې بعضې خوراکونه حرام کړي ول. الله تعالی دا آیتونه نازل کړل چې دروغ مه وایاست، دروغجنو د تاسې د ګناه له وجې الله په تاسې باندې بعضې څیزونه حرام کړي ول. الله تعالی فرمایي وعلى الذین او په هغه کسانو باندې هادو دا کوم چې یهودیان شوي دي حرمنا موږ حرام کړي ول کل ذی ظفرن کل هر هغه حیوان ذی ظفرن چې هغه خاوند د نوکانو وي. ذی په معنا د صاحب، ظفر دا نوک ته وایي ناخون. ذی ظفرن د نوکانو والا. آن حیوانی که صاحب ناخون باشه. دا په حیواناتو کې څوک دي؟ اوښ ده او شترمرغ ده. دغه ته ذی ظفر وایي. دا د هر حیوان
خپه هغه خپل نوم لري، لکه د ګډې د وزې د غوا د غرڅه دې ته زلف وایي، په پښتو کې ورته خنګري وایي، په پارسي کې ورته شتالنګ وایي، او د آس د قچر او د خره دې ته په عربي کې حافر وایي، په پښتو کې ورته سوه وایي، سوې والا، او په فارسي کې ورته سم وایي، سم، او د چرګ دې ته قدم وایي، د چرګ والا. دا هر حیوان د اوښ او د شترمرغ دې ته ذی ظفر وایي، د نوکانو والا، هغه نوکان لري. موږ حرام او په هغه کسانو باندې چې هغوی یهودیان شوي ول، حرمنا موږ حرام کو په دوی باندې کل ذی ظفرن هر هغه حیوان ذی ظفرن چې هغه د نوکانو والا وي، لکه اوښان، لکه شترمرغ. ومن البقر ذی ظفر د نوکانو والا دا ټول پې حرام، هغه به بیخي نه خوړل، لکه شترمرغ او اوښان د دې غوښه به بالکل نه خوړه. ومن البقر او د غواګانو، والغنم او د ګډانو. یو خبرې ته پام وکړئ، د ګډانو او د وزو د دې یو مشترک نوم ده په عربي کې، مشترک نوم یې غنم ده، دواړه چې یو ځای وي دې ته غنم وایي. اوس مثال د ما 40 وزې وي او 80 ګډان وي، نو که ته راته وایې څومره مال لرې، نو زه به درته وایم 100 دانې اغنام را سره دي، اغنام، ځکه ګډې وزې یو ځای. که دې بیا راته ویل چې واله که په دې کې وزې څومره دي، ګډان څومره دي، نو زه به درته وایم 80 چې دي دا ضعن دي، دا پسونه دي، او 40 چې دي دا معز دي. بیا صرف وزو ته معز وایي او صرف ګډانو ته ضعن وایي. لکه موږ تاسو پښتو کې دا یو ته ګډان وایي، ګډې ګډان پسونه، او دا بل ته وزې وایي، وزې، او دواړه چې یو ځای سي دې ته وړ مال وایي، وړ مال. په فارسي کې هم داسې ده، بوز گوسفند و اردو کې یک جای شوه، باز ریزه پا میگه، چی میگه؟ ریزه پای میگه، چې ګډې وزې ګډ وړي. په عربي کې هم داسې ده، ګډې وزې چې ګډ وړ سي دې ته غنم وایي، دا د دواړو مشترک نوم ده. او چې بیل بیل یې بیا ګډانو ګډو ته ضعن وایي، او وزو چلیو ته معز وایي. ومن البقر او د غواګانو نه، والغنم او د وړ مال نه، د ریزه پای نه، حرمنا حرام کړو علیهم په دوی باندې شحومهما واز د دې دواړو. د غواګانو واز دې په حرام کړی وي، چې واز دې به نه خورئ. د ګډو د وزو د ریزه پای د واړو مال د هغې واز دې مون په حرام کړی وي، الا ما خو یو څو واز دې وي هغه نه وي حرامي، یو څو واز دي، الا ما مگر هغه واز دې نه وي حرامي. شحوم جمع د شحم، ای چربی رمیگا واز دی توایی، الا ما مگر اغا چربی، اغا واز دی نوی حرامی، حملت سی اغا بار کلیوی، ظهورهما شاگانو دی دی، که دی غوی او دی وزی دی چیلی پشاکی کما چربی و واز دو اغا نو حرام. او الحوایا یا اغا واز دا سی اغا زان مانی حمل کلیوی، الحوایا کلمو روده. حوایا جمع دی حاویتون ده، حاویتون دا کلمو توائی، روده ها رمیگا. او دا کلمی اگر کئی و کلمی لاول تر خیر طول، خو مفرد څوک نه استعمالوی، دا که پښتوی که فارسی که عربی جمع مستعملی دی. څنګه مستعملی؟ اوس که دی چا په کلمو کې درد دی داسې نه وایي چې په کلمو کې می درد ده، داسې څوک نه وایي په کلمو کې می درد ده، جمع مستعملوي. دا په عربي کې هم داسې ده، مفرد نه استعمالیږي. اگر که مفرد لري د حوایا جمع حاویتون ده. هغه واز ده په دی نه و حرامه چې هغه کلمو پورې سریح وي، که به رودها سرش باشه، هغه هم په دی حرام نه و. او مختلطه یا هغه واز ده اختلطه کومه چې ګډه وي بعظم له هډوکي سره، و آن چربی که با استخوان متصل باشه. هغه واز د هغه له هډوکي سره سریح وي، د غوا د ګډې د وزې، هغه هم په دی باندې حرام نه و. الله تعالی فرمایي او په هغه کسانو وعلى الذین، او په هغه کسانو چې هغوی یهودیان شوي ول، موږ حرام کړل هر هغه حیوان چې هغه ذی ظفرن خاوندي نوکانو وي،
ومن البقر او په دې باندې حرام کړل د غواګانو والغنم د وړ مالنه حرمنا حرام کړل په دوی علیهم پر دوی باندې شحومهما واز دي دوی الا ما مگر نم و حرام کړي هغه واز دي حملت سه هغه بار کړي وي ظهورهما د دې غواګانو د ګډانو د شاګانو او الحوایا یا کلمو او مختلطه یا هغه څنګه ګډ شوي بعزم له هډوکو سره دا څیزونه ولې په دې بني اسرائیل په يهودو حرام کړي ول دا د دې د ظلم د تعدا وجوه ذالک جزایناهم دا موږ دوی ته جزا ورکړې و سزا ورکړې و ببغیهم په سبب د سرکشي د دوی سرکشي کړې و هغه څه سرکشي و د انبیا مړه کول د پاسماني کتابونو باندې تکذیب کول او دوی سود ډیر خوړل ربا سود خوړل د دغو نارواو د ظلم له وجې نه الله په دې باندې پاک پاک څیزونه حرام کړل ذالک جزایناهم دا موږ دوی ته جزا ورکړې وه ببغیهم په سبب د سرکشي د دوی و انا لصادقون او یقینا موږ لصادقون رښتیا ویونکي یو الله تعالی وایي دا ماسې کوم شی ذکر کړو چې دا څیزونه په بني اسرائیلو حرام وو د دوی د بغاوت له وجې په دې خبره کې موږ صادقان یو یهودو خو بل ذاتي ویل یهودو خو ویلي وو چې دا څیزونه الله په موږ نه و حرام کړي دا موږ په خپله په ځان حرام کړي وو موږ له خپله ویل چې دا به نه خورو دا به نه خورو دا به نه خورو الله وایي دروغجنو داسې نه ده دا الله په تاسې حرام کړي وو د تاسې د بغیې له وجې د تاسې د ظلم و د تعدا له وجې فإن كذبوك دلته ډیر محرمات ذکر سول دلته درې خبرې بیان شو تر دغه جې پورې یو په مشرکینو رد وسو او مشرکینو چې کوم څیزونه حرامول چې دا حیوان حرام ده دا حرام ده دا حرام ده دا د دې بابا بت په نامه ده دا د دې بت په نامه ده یو الله هغه ویل دا ټول دروغ دي بیا الله خپل محرمات ذکر کړل چې میته خودمردۍ روانه وینئ د خنزیر غوښه یا د غیر الله نوم پې اوچت سوی پې یاد سوی دا حرام ده دریم هغه محرمات ذکر کړل چې هغه بني اسرائیلو باندې حرام کړي ول د دې د ظلم له وجې اوس الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وایي ای نبی علیه الصلاة والسلام کېدی چې بعضې خلک په دې خبرو کې تا تکذیب وکړي چې ته دروغ وایې نو ته بیا دوی ته ووایه چې ما خو د الله تعالی واضح کلام تاسې ته بیان کو که تاسې نه منئ الله به ضرور په تاسې عذاب نازلوي او که عذاب وروسته کو دا مطلب نه ده چې تاسې د عذاب مستحق نه یاست دا د الله رحمت ډیر پراخ ده کنه نور پاید په تاسې عذاب راسي ځکه د الله حکم نه مني د الله کتاب نه مني فإن كذبوك نو که چېرته دا کافران دا یهود نصارا تا دروغجن وبولي په دې محرماتو کې په دې بیاناتو کې که دوی تا دروغجن وبولي نو الله به دوی ته ضرور عذاب ورکوي ځکه دوی د الله رسول ته دروغجن وایي خدا عذاب فی الحال ولی نراضی فقلت دوی ته ووایه ربکم ذو رحمه د تاسې پروردګار چې د هغه صاحب د رحمت دی واسعة د پراخ ولا يرد بأسه او نه واپس کیږي عذاب د الله تعالی عن القوم المجرمین لا هغه قوم نه المجرمین چې هغه ګناهګاران وي ولا يرد دفع نه شود بأسه عذاب الله تعالی از آن قوم المجرمین که وا گناهگار باشد مجرمین دا جمع دی مجرمون دا صيغه د اسم فاعل دا لاجرم يجرم اجراما فهو مجرم گناه کول سيقول الذين کافران په دې خبره یو دلیل پیش کوي چې دا موږ کوم څیزونه حرام کړل دا دی الله خوښه وه دی په دې یو دلیل پیش کوي الله د دې دلیل ابطال کوي د دې دا دلیل ور باطلوي دی څنګه دلیل پیش کوي دی وای ګوره اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ویل چې دا اوخ په موږ حرام ده دا حرام ده دا وزه حرامه ده دا ګډه حرامه ده دا حرام ده دا حرام ده دا د دې خدای په نامه ده دا د دې بت په نامه ده دا د دې بت په نامه ده موږ دا خبرې ټولې وکړې وای الله په موږ خبر ده کنه د موږ دا څیزونه حرام کړو وای و موږ باندې خبر ده نو که الله تعالی خوښه نه وای دغه تحریم نو خو موږ بیا منې کړي وای کنه موږ بیا دې تحریم ته نه پرېښودلی نو اوس الله موږ پرېښودو موږ دغه تحریمات کوو نو خو معلومه ده خوښ یې ده کنه معلومه ده خوښه یې ده دا سیقولو
زردو بوای الذین هغه کسان اشرکو دا کوم چې الله سره شریکان جوړ کړي دي. اشرکو دا باب د افعال جمع ده. اشرک یشرکو اشراکا فهو مشرک، الله سره شریکان جوړول. زردو بوای هغه کسان کوم چې الله سره شریکان جوړ کړي دي. لو شاء الله کچرته الله تعالی غوښتلی ما اشرکنا نو موږ به شرک نه کولی. اگه الله می خواست ما شرک نمی کردیم. ولا آباؤنا او نه به د موږ پلارانو شرک کولی. ولا حرمنا او نه به موږ حرامولی من شیء کوم شی. زود است که می گوید آنانی که وا شرک کردن لو شاء الله اگر الله تعالی اراده می کرد ما اشرکنا ما شرک نمی کردیم. ولا آباؤنا و نه پدرای ما شرک می کرد. ولا حرمنا او موږ به نه حرامولی من شیء کوم شی. کدی الله خو کوي چې موږ شرک نه وای کړی. کدی الله خو کوي چې موږ یو شی نه حرامولی یا د موږ پلارانو شرک نه وای کړی نو خو موږ به الله منې کړي وای کانو موږ به شرک ته نه پرېښودلی. نو اوس الله ولې موږ پرېږدي؟ موږ شرک هم کوو څیزونه هم حراموو. نو خو معلومه ده د الله راخوښه ده کانو د الله تعالی په دې رد کوي. الله تعالی فرمایي کذلک کذب الذین دغه رنګه دا د دوی په شان لکه دوی چې دا کوم دروغ وایي د دروغو دلایل وایي. کذب الذین دروغ ویل نسبت د دروغو کو هغه کسانو من قبلهم کوم چې له دوی نه وړاندې ول. حتی ذاقو هغوی هم همداسې دروغ ویل حتی ذاقو تر دې چې دوی وڅکل بأسنا د موږ عذاب. کذلک امین قسم مثل که یا دروغ میگه. کذب الذین دروغ گفتن نسبت دروغ کردن آنانی من قبلهم که پیش از ایشان بود تا این که ذاقو چشیدن بأسنا عذاب ما را. ذاق یذوق ذوقا فهو ذائق سکل اجوفی واوید لک قال یقولو چشیدن. دغه رنګ دروغ مخکنی یوم ویل چې دا خو دی الله موږ ته راخوښه ده چې موږ شرک کوو. که دی الله خوښه نه وای نو موږ کله شرک کولی سوی؟ اگر الله اراده نمی کرد ما شرک نمی کردیم. حالی خو الله اراده کرده که ما شرک میکنیم. دا خو دی الله خوښه ده کان. نو تو ولی وای چې دا الله نه دی حرام کړي خو دی الله د موږ ته راخوښه ده. قل تو ووایه دوی لره دې دلیل ته لږ سوچ وکړه. یو وارې به له دې دلیل نه بهر ځان پوی کو بیا به دیجې ته راسو. تاسې ګورئ دا لکه یو سړی دلته اوس ووایي یو سړی زید راسي عمر مړ کړي دز په ټوپک کې ویلې مړی کړي په ټومانچه یې ویلې مړی کړي. موږ ورته وایو هلکه دا عمر دې ولې مړ کړو؟ دی وایي دا خو الله تعالی اراده کړې وه چې زه به عمر مړ کوم. که الله اراده نه وای کړې ما عمر مړ کولی شول؟ نه کانو داسې ده که نه؟ ښه په دې خبره باندې دا زید قاتل له موږ چې خلاصېدی سي څوک یې خوشی کوي؟ نه. او دې زید ته به موږ څنګه دلیل وایو؟ په دې ګوري ځان پوی کوي. دا دلیل ته لږ پام وکړي بیا د قرآن شریف پوی سو. دې قاتل دې زید ته به موږ داسې وایو تو وایې چې الله اراده کړې وه چې زه به عمر مړ کوم. که الله اراده نه وای کړې ما عمر مړ کولی نه شوی. بلکل همداسې خبره ده. الله چې تر څو د څه شي اراده ونه کړي هغه کار نه کېږي. خو اوس دلته دوه خبرې دي. یو له قتل نه مخکې ده یو له قتل نه وروسته ده. دا زید چې راغی چې عمر یې مړ کړو دلته خو ټولو ته معلومه سوه چې الله اراده کړې وه چې زید به عمر مړ کوي. له قتل نه وروسته دا خبره ټولو ته معلومه ده. دا خو ما ته معلومه سوه تا ته هم چې زید اراده کړې وه. ځکه که زید اراده نه وای کړې دا عمر مړ کولی نه شوی. خو دې زید چې لا عمر نه و مړ کړی عمر یې لا نه و وژلی په دغه وخت کې الله اراده کړې وه چې زید به عمر مړ کوي. معلومه وه؟ نه یې چاته هم نه ده معلومه. چاته معلوم ده؟ که معلومه یې راوباسه سند. هغه خو الله په لوح محفوظ کې لیکلي وو هغه یې چاته هم معلوم نه ده چې زید به عمر مړ کوي او که نه به مړ کوي. نو تا ولې عمر مړ کو خو نه به دې مړ کاوه؟ زه درته هم الله لیکلي چې مې مړ کوه. زه لاړ شه قرار کور کښېنه. زه خو چې تا رانیسم مخکې له وژلو چې ولې دې دا عمر مړ کو. له وژلو وروسته خو زه هم پوه شوم ته هم پوه شوې. له وژلو مخکې ما ته سند پیش کړه چې الله لیکلي وو چې ته به عمر مړ کوې. دا علم له چا سره شته؟ لا له هېچ چا سره هم نشته. دې مشرک ته موږ داسې وایو مشرکه تا ولې الله سره شریکان جوړ کړو؟ تا ولې دا څیزونه په ځان حرام کړو؟ دی وایي الله ما ته لیکلي وو. زه وایم ګوره یو مخکې له شرک نه ده له تحریم نه ده یو وروسته له شرک نه ده.
وروسته له شرک نه خو موږ ټول پوه سو چې الله اراده کړې وه. که الله اراده نه وای کړې دا کار نه کېدو. خو له شرک نه مخکې الله چېرته لیکلي و چې دا پلانی به شرک کوي؟ له تحریم نه مخکې الله چېرته لیکلي و؟ ته ما ته دا علم راوباسه، درته معلوم و؟ نه که نو خو زه هم الله لیکلي چې ایمان راوړه. ته ایمان راوړه، راوړی شې که نه سې راوړی؟ خو د موږ ایمان راوړی ده په خپله خوښه په خپل اراده. الله راته لیکلی و ته ایمان راوړه، الله درته لیکلی. له دې تاسو سره کوم علم نشته چې تاسې لوح محفوظ لیکل راوباسئ، دغه د الله موږ ته لیکلی. لوح محفوظ خو چاته نه ده معلوم. الله ورته وایي قلت ووایه دوی ته هل عندکم آیا سته تاسو سره من علم، کوم علم، کوم لیکل، کوم معلومات د لوح محفوظ چې هلته الله لیکلي چې دا مشرکان به شرک کوي، هلته الله لیکلي چې الله اراده کړي چې دا خلک به تحریم د ما احل الله کوي. تاسې راوباسئ موږ ته یو علم. آیا شته تاسو سره کوم علم؟ فتخرجوه لنا، موږ ته راوباسئ هغه علم. ان یتبعون، دا ان نافیه ده. ان تتبعون دا نافیه ده. ما تتبعون، تاسې تابعداري نه کوئ الا الظن، مگر د صرف ګمانونو. و ان انتم، او نه یاست تاسو، دا دوم انم نافیه ده. وما انتم، او تاسې نه یاست، الا تخرسون، مگر اسې اټکل کوئ. خرسا یخرسو خرسن، تخمین کول، اټکل کول، د اپیز غونډارې وارول. تاسې هسې اټکلونه کوئ، تخمینونه کوئ، نور دلیل ملیل نسته د سره، علم نسته ده له شرک و له تحریم نه مخکې چې تاسې موږ ته پیش کړئ چې دا د الله په ازل کې اراده کړې وه، الله په لوح محفوظ کې اراده کړې وه. د هېچا سره هم دا علم نشته ده، نو تا ولې دا کار وکړو؟ په دې ته ملامت یې. تر همدې چې پورې بس ده. په دې آیاتونو کې الله تعالی د خاصو محرماتو ذکر هم وکړو چې هغه له وجې د ګناهونو سوي ول، او دا الله چې کوم تحریمات کړي په دې کې الله تعالی رښتیا وایي، او دا کافرانو مشرکان چې له ځانه کوم تحریمات کوي هغه دروغ وایي، او دوی چې دا کومه خبر کوي چې موږ دا کوم شرک کوو، کفر کوو، تحریم کوو، دا د الله خوښه ده، اراده ده. ځکه که د هغه خوښه اراده نه وای موږ به نه کول. دا د دې هسې باطله خبر ده، ځکه مخکې له کولو نه دوی سره علم نشته ده. که دوی سره یې د سند راوباسي دا د الله ماته لیکل کړي وو، او بعد عد فعل چې فعل وشي بیا خو د جزا ځای ده، بیا خو له جزا نه ځان په دې خبر باندې نسي خلاصولی. دا خو هېڅوک هم نه د سره مني. د دنیا یو قانون هم داسې نشته چې تو وایې دا خبر خو ماته لیکل شوی اوس زه به داسې کوم. هغه وایي لا اول نه ماته خط پیش که، اوس خو جزا ده، اوس به سزا خامخا مني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کې، د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کې، د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کې. که څه زیادت نقصان په دې ترجمه کې سوی یا الله ته موږ ته معافي وکړي. ظاهري باطني ټولو ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کې. مالونو اولادونو کې خیر و برکت واچوي. بچیانو لورګانې زامن راته نیکان صالحان کې یا الله عزت و پردم په دنیا او آخرت کې خوندي وساتي. اسلامي ملکونو کې امن و امان، اسلامي نظام قائم کې. یا الله کافران، دغو ملګري ظالمان کوم چې اسلامي ملکونو کې شر و فساد و جنګونه غواړي ته تباه برباد نیست و نابود کې. د یو طالب العلم دعا غوښتلې ده، بیمار ده، ناروغ ده، دعا وکړئ الله تعالی دې صحت عافیت ورته نصیب کړي، الله تعالی دې روغ جوړ کړي. یا الله ټول د تا بندگان یو، د تا اطاعت، د تا بندگی ته روغ جوړ صحت را نصیب کړي. یا الله که مریضان وي، ناروغان وي، د تا بندگان به ناروغ وي، د تا بندگان به مریضان وي. یا الله موږ ته روغ جوړ صحت راکړي، عبادت به وکړو، اطاعت به وکړو، د تا په لاره کې به یو ښایسته عمل وکړو. یا الله روغ جوړ کړي. دې طالب ته یا الله صحت عافیت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.